چې زمونږ د کور دا کار خلاصیږي که نه کېدای شي چې زما په ږیره کې سپین لګېدلي. السلام علیکم. امید دی چې ښه به یې تاسو ټولو ته په یو نوي ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ورځې ولاګ شروع کړو. ښه بھائی نو د نوې ورځې آغاز وشو، د نوې ورځې ولاګ شروع شو د یو نوي جذبې سره، د یو نوي عزم سره. او نن کیسه داسې ده که نه بھائی دومره کړلاړ پکې وشو، زما آواز به تاسو اورېدلی که نه. د ټول ناول خو داسې خبره ده که نه برو چې دا وینه د ژمي موسم شروع شو، د ژمي په موسم کې ګلونه چیک کوي، دا وینه دا چیک کوي، دا وینه ماشاءالله دا وینه څنګه چې ګیټ نه رادن نشي که نه نو بې نظر به په دې ګلونه لګي. دا وینه دا وینه دا ستاسو د روډ ځای دی، نو مطلب که څوک راځئ که نه چېرته راځئ نو چې څنګه د ګیټ نه رادن نشئ نو بې نظر خو به دلته په دې باندې لګي. دا وینه او بله دا کیسه ده که نه برو دا زه چې تاسو ته ګډ وډ ښکارم که نه ویښته هر څه مطلب ګډ وډ دي که نه. نو کیسه داسې ده که نه چې مونږ په خپل نوي کور کې کار شروع کړی دی. نو څنګه چې نن سهار پاڅېدم که نه نو هغه مخامخ ځای تاسو وینئ دا سړک چې دی دغکې ځای ته لاړو ځای ځای نه م شګه راوړه. او څنګه مو چې شګه راوړه که نه نو بس مصري راسېدلی وو، مونږ شګې له سهار وختي تللي وو. مطلب ملابانګ خلک وایي که نه وایي ملابانګ کار راتللی وو. نو بس ملابانګ تللي وو، شګه مو راوړه چې راغلو نو بس مصري راغلی هغه سره ټک پک کو لګیا یو. پرون چې دی که نه مصري سره خپل مزدور نور راغلی نو زه ورسره وم. نو ما په وجه باندې ولاګ هم نه دی کړی. تاسو چې کوم ولاګ وکتو که نه پرون دا بلې ورځې ولاګ دی. نو بای داسې خبره ده که نه چې بس مصري لګیا دی کار مار کوي خپل، تاسو سره مصري کار هم وینئ. داسې خبره ده که نه برو چې مونږ خو ځان له کور تیار کړو، مطلب کار پکې پاتې دی خو کور هم تیار کړو که نه. خو زمونږ نه میښې لپاره پکې مونږ کمره نه وه جوړه کړې. دا کمره چې ده که نه دا پکې مونږ د میښې لپاره روانه کړې. دغلته زمونږ میښ ښایي. د دې ژمي په موسم کې زما نه خوله ووته دا وینې. نو تاسو پوهئ چې ستاسو ورور څومره کاردار سړی دی، ځکه چې دا موسم چې دی که نه ګرم نه دی، مطلب لکه موسم یخ شوی دی او په دې کې هم په ما باندې خولې رالي. نو پوه شئ چې زه کاردار سړی یم. دا دیوال مونږ نړولی و که نه پوري، نو اوس به اوس دې ځای پورې نور دیوال کړو، دې ځای پورې دا وینې چې زمونږ د کور دا کار خلاصیږي که نه کېدای شي چې زما په ږیره کې سپین لګېدلي. ها بھائی نو داسې کیسه ده که نه چې بس کار نه مې چوټي وکړه. اوس داسې کار دی که نه څنګه مې تاسو ته وختي ویلي وو چې مطلب بازار ته تلل غواړي چې سیخ سیمټ وغیره دا کم دي دا راوړل غواړي، او مطلب اوبو د فټینګ دپاره پیپ کم شوی هغه راوړل غواړي. نو ځو بازار ته، تاسو هم د ځان سره بوځو، چکر به مو لګو، ولاګ به مو کو، سامان به م راوړو. چېرته ځای ما زمونږ سره یې راځئ چې ځو بازار ته. خبرونه ټول ناول رالم سیخ سیمټ دکان ته. دا د بل سیخان سیمټ پراته دي دا وینې. نو بس دې ځای کار ختم شو، اوس نور سامان رالو او بیا ګاډۍ ګورو کور ته روان دي. مخکې چې به چېرته ډالر ارزانېده که نه نو سیخ سیمټ وغیره ټوله سودا مودار سب ورسره ارزانېده. خو اوس نن سبا بل زه رالم سیخ مې اخیستو نه، سیخ والا راته وي دوکاندار ویل اماخله نور هم ارزانېږي. نن چې رالم زوړ ریټ نه ښه ګران شوی دی، ډالر راکوزېدو سره هېڅ فایده هم نه ونه کړه. ها بھائی نو په دې ټایم کې واپس راورسېدم کور ته، واپس رالم بھائی. او څنګه چې مې تاسو ته وویل سودا مودا کول غواړي نو پیپان وغیره دار څه مې راوړو. اوس مطلب پیپان لګول واللاغې اوس په هغه لګو. نو ما په نصیب کې دمه نشته دی، ټول ورځ کار دی. خبرونه اوس داسې خبره ده که نه چې کار مار له خیر سره ختم شو. د اوبو فټینګ چې دی که نه هغه پاتې مطلب بجلی فټینګ هم لا پاتې دی، اوبو فټینګ چې دی که نه هغه کمپلیټ شو له خیر سره. او تاسو ته پته اوس څه ټایم دی، د ماسخوتن 10 بجې دي چې زموږ کار ختم شو. نو بس ټول ورځ چې دی که نه دا سړي سره وم هغه فټینګ کو
بس زور سره مو نو بلاګ ته پکې بس روزګار نشو مو بلاګ مې پکې ونو کو دا شارټ چې لیکن دا اوس په 10 بجې اخلم ډیر زیات ستړی شوی ما سو مطلب سار کار شي بیا پکې دلته کور کارونه شي او مطلب کارونه ماونه ډیر وکنه ارسه چې کنه ناستا سره مخیو نو ډیر زیات ستړی شوم اوس په داسې کارو کنه چې خپل بلاګ با دی اینډ کو او ان شاء الله نور غب شپ چلے کنه هغه به سبا لګو کنه نه بلاګ مو خوښ شي نو لایک کمنټ سبسکرایب دار سو کای او در روان بلاګ پوری خپل رول لا اجازت ورکای د خپل ځان خیال ساتي د خپل چاپیر چل خیال ساتي د لوی الله پامان